راځئ چې نن په دې ویډیو کې درته د فرانسوي ژبې یوه اړینه موضوع باندې بحث وکړو. په فرانسوي ژبه کې دغه څه دي: لو، لا، les, un, une, des, les articles définis, les articles indéfinis. که چیرې غواړئ په دې موضوع باندې پوه شئ د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ. سلامونه، نیکې هیلې ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ د صحت په جامو کې به پټ یاست. په نننۍ ویډیو کې غواړم همدغه موضوع باندې بحث وکړو چې لږ مخکې مې یادونه وکړه. نو ډیر وخت مو نه نیسمه، که چیرې اماده یاست راځئ چې لاړ شو دوام ورکړو، خو کتابچه او قلم مو له یاده ونه وځي، نوټ له ځان سره ولیکئ چې ډیر اړین او ډیر مهم دی. راځئ چې دغه موضوع هم په ګډه زده کړو، هلې دوام ورکړو. ښه ملګرو، راځئ چې les articles définis et indéfinis. les articles مختاړو ته ویل کیږي چې په پښتو ژبه کې کوم خاص ډیر توري نه لرو، یوازې د دال توري لرو چې مثلا ځینې جملو مخکې راځي. خو راځئ په دې باندې به بحث وکړو چې په فرانسوي ژبه کې دا توري په کوم ځای کې کاریږي. په فرانسوي ژبه کې دغه توري په څلورو ډلو ویشل کیږي چې یو یې فیمینن دي، یو مسکولن دي، یو فیمینن او مسکولن دواړه دي، او یو چې د پلوریل دي یعنی جمع دي. فیمینن یعنی هغه توري چې ښځینه توري اوسیږي، په بخښنې سره هغه جملې چې ښځینه اوسیږي. مسکولن هغه جملې دي چې نارینه اوسیږي، او فیمینن او مسکولن دواړه چې جمع دي یعنی یو ځای راځي، هغه ال اپاستروف اخلي. ال اپاستروف هغه وخت کې راځي چې کله یو جمله په وایل توري باندې پیل کیږي، هغه وخت بیا فرق نه کوي دا اوس مسکولن دی که فیمینن دی، باید موږ چې وکړو بیا ال اپاستروف ولیکو. او لی چې کله راځي، لی د پلوریل لپاره دی، د جمع لپاره راځي. دا چې دي دیفینی دي. دیفینی یعنی معلوم دي، چې یو څه معلوم اوسیږي هغه وخت موږ دغه د یوې جملې وړاندې دغه کارو. او دا چې دي اندیفینی. اندیفینی اون، ان، دلته هیڅ کوم څه نه لرو موږ، او بل بیا دی ده د پلوریل لپاره. فیمینن او مسکولن لپاره کوم څه نشته د اندیفینی لپاره. ارتیکل تل له نوم نه وړاندې راځي، یعنی اول ارتیکل لیکل کیږي بیا یو نوم لیکل کیږي، تل همدا ډول راځي. دا د مثال په ډول لوشا. لوشا لوشا چې دی هغه مسکولن نوم دی، یعنی ام ورته لیکو، نو لوشا راځي یعنی پشو. دا ډول باندې. بل چې دی لا میزون. لا میزون. لا میزون چې دی کور ته ویل کیږي، کور. لا راځي په وړاندې ځکه چې مسکولن فیمینن د په بخښنې سره اف راځي. او لونیورسیټي. لونیورسیټي. لونیورسیټي چې دی هغه فیمینن دی، خو ال اپاستروف اخلي. ولې؟ ځکه چې د لومړی توری د جملې یا د نوم په وایل توري باندې پیل کیږي. اون چې دی په بخښنې سره او چې دی او د وایل تورو له جملې څخه دی. او بل چې دی les enfants. les enfants. les enfants چې دی ماشومانو ته ویل کیږي، یعنی ډیر ماشومان چې یو ځای اوسیږي هغې ته les enfants ویل کیږي، یعنی پلوریل. پی ال یعنی پلوریل، نو اخر کې اس راځي ورته دې لپاره پلوریل les enfants ویل کیږي. دا لومړی ډلې. دا دیفینی. او اندیفینی چې کوم دی هغه د مثال په ډول ان شا. ان شا. ان شا یوه پیشو، مسکولن ده. une maison. une maison. une maison چې دی هغه یو کور ته ویل کیږي، فیمینن ده. همدا ډول ځکه چې موږ ال اپاستروف لپاره کوم خاص نه لرو، نه لیکو ورته اصلا. او دلته چې دی des enfants. des enfants ماشومانو ته ویل کیږي، بیا هم ماشومان ته یعنی پلوریل. ښه په دې باندې خو پوه شوئ. راځئ چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو. په دې برخه کې les articles définis ټول تشریح کوو. les articles définis چې په کوم وختونو کې اوس خو موږ les articles définis او اندیفیني وپېژندل، خو اوس څنګه پوه شو چې کوم ځای کې موږ دیفیني وکاروو، کوم ځای کې اندیفیني وکاروو. ډېر ساده دی، راځئ چې دا هم زده کړو. les articles définis لو، لا، ال اپاستروف، les. دا چې دي les articles définis دي، یعنی معلوم دي چې کوم ځای کې لیکل کیږي. د مثال په ډول
لومړی موضوع چې دی چې لومړی کټګوري کومه ده یعنې کوم ځای کې کارېږي هغه une chose unique une chose unique یعنې یو څه چې یو دانه اوسېږي تک اوسېږي یعنې زیات څه ته نه اوسېږي موږ هغې لپاره چې کاروو په لومړي سر کې اخطیک لور ته لو لیکو لو یعنې یو شی چې یو دانه اوسېږي له هغې نه زیات څه په دنیا کې نور وجود نه لري مثلا داسې یو څه د مثال په ډول لو سیل لو سیل اسمان ته ویلی کېږي یعنې اسمان یې یو دانه دی اسمان نه ډېر نشته نور اسمانونه همدا یو اسمان ته موږ کولی شو چې ولیکو لو سیل لو سیل ای بلو لو سیل ای بلو اسمان شین دی او بل چې دی لو سولی لو سولی لو سولی لمر ته ویلی کېږي یعنې لمر لو سولی بغي لو سولی بغي لو سولی بغي یعنې لمر چې دی لمر ځلیږي رڼا کوي او à Paris il y a le Tour Eiffel à Paris il y a le Tour Eiffel à Paris il y a le Tour Eiffel یعنې په پاریس کې ایپل ټاور شته دی نو په ایپل ټاور یو دانه دی هغه په پاریس کې دی موږ کولی شو چې لو ورته وکاروو لو توغ توغ یعنې ټاور ته ویلی کېږي ایفل د ایفل برج او دومه کټګوري چې دی هغه une généralité sans expression une généralité sans expression یعنې یو څه چې پرته له په کلي ډول باندې وي یعنې هغه په همدې ډول باندې اوسېږي یعنې په کلي ډول کې همه رقم ته دی یعنې نور مختلف ډولونه ونه لري لکه د مثال په ډول le chat est un animal le chat est un animal یعنې دا عمومي دی پیشو یو حیوان دی پیشو یو حیوان دی دا یعنې کلي معنا ورکوي دغه وخت کې موږ کولی شو چې ولیکو لو شا داسې نه وایو چې یوه شا اون شا نه وایو یا ان شا نه وایو که نه ان شا نه وایو لو شا لو شا چې یعنې پیشو یو حیوان دی که د ان شا ولیکلو یعنې ته غواړې ووایې چې یوه پیشو هغه چې دی حیوان دی یعنې نو ټولو پیشوګانو ته د مطلب نه راځي لی چې دی بیا توپیر کوي exprimer généralité avec expression له استثناء سره ویل کېږي استثناء یعنې یو ټول خلک یو رقم لري خو یو څه پکې توپیر لري یعنې یو استثناء پکې دی لکه د مثال په ډول les français aiment le fromage mais Pierre n'aime pas le fromage دلته ګوره وایي فرانسویان چې دي پنیر خوښوي خو یو خو پکې دی یو استثناء پکې دی پیغ چې دی پیغ پنیر نه خوښوي یعنې پیغ د یو نفر نوم دی وایي هغه پنیر نه خوښوي فرانسوی دی ولې پنیر نه خوښوي دلته بیا هم les articles définis دي چې لو لا ال apostrophe او لی دی دلته مونږ یو بل le verbe de sentiment یعنی هغه فعلونه چې د خوښولو یا د ترجیح ورکولو په اړه وي یعنی خپل علاقه ښودلو وي هغه فعلونه چې موږ کله غواړو ووایو په جملو کې هغې سره هم کولی شو چې همدغه les articles définis وکاروو aimer چې دی خوښول adorer یعنی ډېر خوښول préférer چې دی هغه هم ترجیح ورکول په یو څه باندې او détester یعنی کرکه لرل د مثال په ډول j'aime le cinéma زما سینما خوښیږي زه سینما خوښوم ټول هر ډول چې اوسېږي زه سینما خوښوم مونږ نه وایو چې j'aime un cinéma یعنی یوه سینما نه خوښوم ټوله سینما خوښوم او دوم Marie adore la musique یعنی Marie چې دی هغه ډېر خوښوي یعنی ډېر علاقه لري چې سره موزیک سره یعنی ټول هر ډول موزیک چې اوسېږي موزیک سره علاقه لري Jacques préférait les leçons de français یعنی ژاک چې دی ژاک د یو نفر نوم دی هغه ترجیح ورکوي هغه خوښوي نسبتا نورو درسونو ته فرانسوي ژبې درسونه ډېر خوښوي یعنی ډېره ترجیح پرې ورکوي Je déteste la beurre زه له کوچ یا کرې څخه یا غوړۍ څخه کرکه لرم داسې یوه جمله ده که نه له ټولو غوړیو څخه کرکه لرم کلیت بیانوي
il aime les chiens il aime les chiens یعنی هغه چې دی ټول سپیان خوښوي یعنی کله چې غواړي د سپیانو په اړه ووایي بیا به لو لا نه وایي بیا وایي چې ټول یعنی لو شیان یعنی ټول سپیان هغه خوښوي هغه سپیان خوښوي ښه اوس راځي چې بله برخه هم په ګډه تشریح کړو les articles indéfinis les articles indéfinis une un des یعنی نامعلومه les articles دي ده un objet primé des autres یعنی یو څه ښودل د نورو شیانو په منځ کې داسې یوه معنا ورکوي که نه د مثال په ډول لاندې مثال وګورئ خپله متوجه کیږي il y a un stylo sur la table il y a un stylo sur la table یعنی دلته شتون لري یو دانه قلم د میز په سر باندې ښایي د میز په سر باندې نور شیان هم زیات موجود وي خو یو دانه قلم دی ته به وایې چې un stylo sur la table یو قلم د میز په سر باندې موجود دی دلته کولی شئ دا وکاروئ او c'est un village village چې دی کلي ته ویل کېږي وایي دا یو کلی دی کلي ډېر دي ته د یوه کلي په اړه غواړې خبرې وکړې ته وایي دا یو کلی دی elle habite dans une maison یعنی هغه په یوه کور کې ژوند کوي یعنی دا یو کور دی یو اپارتمان نه دی یو استودیو نه دی یو کور دی غواړي مغه کور په اړه وغږي خو خبرې لا تر اوسه نه دي کړي مغه یو کور دی ویلې خلاص یو کور دی خلاص او بل چې دی یو څو دانې فعلونه دي avec le verbe de possession لکه د یو څه چې ځان ته ترجیح د ځان ته نسبت ورکوي لنې زما یا ستا یا بل چا یعنی مثالونو ته وګورئ سر به مو پرې خلاص شي داسې یوه معنا ورکوي دغه فعلونه لکه avoir چې دی د لرلو فعل دی acheter چې دی د اخیستل دی یعنی چې واخیستل خو نور ستا شو یعنی دا تا پورې اړه لري او prendre چې دی د اخیستلو د خوړلو یا د یو دغه څو ډوله معنا ورکوي نو راځئ چې مثالونه وګورو لکه د مثال په ډول j'ai un frère زه یو ورور لرم j'ai un frère زه یو ورور لرم داسې مثلا موږ د وخت کې ویلی شو چې un frère او بل چې دی il achète une robe pour sa femme یعنی هغه سړی چې دی یو دانه غوب یعنی یو کمیس اخلي یا یو کمیس اخیستی دی غواړي واخلي د خپلې میرمنې لپاره بل چې دی elle prendre un café tous les matins یعنی هغه هر ورځ هر سهار یوه دانه کافه اخلي او خوري څښي په دې معنا باندې ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو ویډیو تر پایه راسره ولیدله په دې ویډیو کې مو په les articles définis او les articles indéfinis باندې بحث وکړو او ځان مور باندې پوه کړلو هیله ده چې پوه شوي به یاست او تر یو ځایه به مو یو څه زده کړي اوسي که چیرې بیا هم نه یې پوهېدلي نو کولی شئ راته د کومنټ په برخه کې ولیکئ چې کوم ځای کې ستونزه لرئ د راتلونکي ویډیوګانو لپاره هم تاسو کولی شئ چې ماته په کومنټ کې ولیکئ چې په کومه برخه کې ویډیو جوړ کړو او ستاسو وړاندیز ستاسو نظر ډیر اړین دی زما لپاره ځکه چې زه وپوهېږم چې تاسو څه ته اړتیا لرئ دا ډیره مهمه ده نو زه تاسو په دې اخر کې یو تمرین پرېږدم خانه خالي به وي خالي ځایونه دي هغه تاسې ډکې راته په همدغو les articles définis او indéfinis باندې نو کومنټونو کې مو په تمه یم ټولو ته به انشاءالله ځواب ورکوو تر بل ویډیو هم په لاس سپارم ښې چارې ښه وختونه د الله په امان